د ننګرهار عامې روغتیا رئیس مولوي امین الله شریف وایي د ولایت کې صحي خدمات په نورمال ډول روان دي. شریف زیاتوي عاجل او موسمي ناروغیو ته د رسیدنې په موخه هم بشپړ چمتووالی لري. د ننګرهار ولایت کې د صحي خدمات خو ان شاء الله تر خپل حد پورې خپل کوشش پورې ښه روان دي. مختلف ولسوالیو ته موږ کلینیکونه رسولي، صحي خدمات هم رسولي دي او په دې زمن کې ننګرهار ګرم ولایت ته ایمرجنسي واقعیت زیات وي، نو د دې لپاره موږ مکمل تدابیر نیولي دي. ایمرجنسي دوايانې، ایمرجنسي امبولانسونه، کاغه میزل واقعیت وي، کربس واقعیت وي، نور داسې واقعیت دي، شری واقعیت دي چې هغه په دې ولایت کې ډېر ګرم روان دي. هغې لپاره موږ ښه ځواب ویلی دی، هغې لپاره موږ مکمل ترتیب نیولی دی چې زموږ هیوادوال خدای ناخواسته شي ته په داسې مشکلاتو باندې اخته نشي. ننګرهار میشتي شیر حیدر او شاهي خان د عامې روغتیا له خدماتو خوښ ښکاري، خو په خبره یې د لرې پرتو سیمو کلینیکونه په کافي اندازه درمل نه لري. ته یقین وکړه چې بل د ما یوه لمسۍ وه چې ویې راغله، سیرم یې ورته راکړه، نور دوا یې ورته راکړله، نور همداسې خلک راغله، کوټه ډکه وه چې هر څه بله په خپل اندازه باندې به سیرم هم ورکوو، دوا به یې ورکوله، داسې نه که څه شي به ضرورت شو بیا به هغې له راوړو. الحمدلله په ننګرهار ولایت کې مثال شبخانو کې او د صحي بخش کې هر ځای کې مثال چې کوم شبخانې ته ورشي، کوم یا فرض کړه د کلینیکو ته ورشي، د مریض تداوي زر تر زره کېږي، که مشکل نشته د مثال ډاکټرانو لخوا. مونږ غوښتنه دغه ده چې مثال کوم ځای کې چې دا لرې سیمې پراته سیمې دي، دا کلینیکون لري، د دې دوا په هغه کې ورسره د همکاري وشي. د ننګرهار عامې روغتیا رئیس مولوي امین الله شریف زیاتوي چې د امیر المؤمنین حفظه الله په هدایت چې د هیواد په ډیرو ولسوالیو کې 50 بستریز کلینیکونه جوړیږي، د همغې طرحې په اساس د ننګرهار شپږو ولسوالیو کلینیکونو عارضي مقاماتو ته سپارلي چې له قانوني پروسیجر وروسته به د جوړولو عملي کارونه پیل شي. په بعضو ولسوالیو کې هغه کلینیکونه چې دي هغه قرارداد ته لاړ دي، قرارداد اعلان ته ورکول شوي دي، اعلان نه بعد پروسس روان دی ان شاء الله. نو بعضو ولسوالیو ګرمسیره ولسوالیو کې کار شروع کیږي، هغې نه شپږ ولسوالیو زموږ په ننګرهار کې دي چې هغې کې هغه کلینیکونه به انشاءالله زر ته زره په هغې باندې کار شروع شي. ننګرهار کې د دایمي کلینیکونو سربیره ډیری ګرځنده کلینیکونه هم شته چې هیوادوالو ته روغتیایي خدمات رسوي.